بسم الله الرحمن الرحیم. را بشو ورډ پروګرام ته. تاسو چې په دفتر کې کار کوئ له تاسو څخه مې هیله دا ده چې تاسو ون ډرایو حتما استعمال کړئ. ون ډرایو استعمال کړئ، بیا تاسو کولی شئ چې ډېر په اساني سره خپل ډیټا وساتئ. ون ډرایو کې اکاونټ درته جوړ کړئ، دلته ون ډرایو ولیکئ، دلته راشئ او ون ډرایو کې اکاونټ جوړ کړئ او ستاسو ډیټا به ډېر خوندي ساتل کېږي. راشئ دلته مثلا 40 پاراګرافه جوړوم، په انځر کې مو نورې برخې لوستې وې، فقط همدا برخه پاتې وه. د بوک مارک ده. بوک مارک کې دې په خاطر ده چې تاسو بعض معلومات غواړئ چې کوم ځای کې کاپي کوئ یا مشخص کوئ، یا کوم صفحه ډېره زیاته ده تاسو غواړئ چې په هغه کې مهمې موضوعګانې نشاني کړئ. مثلا خلاصه جوړوئ، لا یو څه شی جوړوئ، تاسو مهم موضوعګانې نشاني کوئ. راشئ بوک مارک ووهئ ټو هارډ، بیا لاندې راشئ دلته راشئ بوک مارک 3 دا درې ځلې ما بوک مارک کړي. زه غواړم چې هماغه اول بوک مارک ته ولاړ شم. تاسې راشئ ون ووهئ، ګو ووهئ، تاسو هماغه ځای ته بیایئ. دا ډېر په اسانۍ سره تاسو نویګیشن کولی شئ. بل بوک مارک ګټه دا ده چې زه نیو فایل اول به دا سیو کړم، دا به په ډیسکټاپ کې سیو کړم د فایل یو نوم به ورکړم، مثال فایل فور بوک مارک. دا ما سیو کړو. زه اوس راسم دلته نیو ته، دلته به راشم په انسرټ کې ټکسټ فرام فایل، دا به بیا لږ وروسته ولولو. ما لیکلی فایل فور بوک مارک، دلته لیکلی رینج. په رینج کې تاسو د بوک مارک نوم ورکړئ، مثلا کومه بوک مارک تاسو غواړئ چې راولئ، انسرټ ووایئ، هماغه بوک مارک چې مشخص کړی وو هماغه بوک مارک دلته راولئ. بل مهمه خبره دا ده چې هایپرلینک مو لوستی وو. کراس ریفرنس ډېر مهمه ده. تاسو په کراس ریفرنس باندې هر معلومات چې په یو ورته ډاکومنټ کې وي هماغه ټول تاسو صفحه یې غواړئ، هر معلومات چې غواړئ تاسو ته یې شفاوي. زه راځم دلته، تاسو هر څه دلته انتخابولی شئ، هیډینګ انتخابولی شئ، فوټ نوټ شان به ولولو. خو نن بوک مارک کار کوو. کوم بوک مارک غواړئ؟ ون. څه شی غواړئ؟ زه غواړم پیج نمبر. اول بوک مارک په کوم صفحې کې ده؟ انسرټ ووهئ، تاسو ته وایي چې یو په اولې صفحې کې ده. زه غواړم چې ټکسټ څه شی دي، تاسو ته به وایي چې دغه ټکسټ ده پکې. تاسو ولیدل چې د اول بوک مارک ټول ټکسټ یې راوستو. که دلته کنټرول ونیسم او کلیک وکړم بیا ما هماغه صفحې ته بیایي. تاسو ولیدل چې هماغه ځای ته یې وروستم. په دې په واسطه باندې تاسو نور معلومات یې هم راخیستلی شئ او دا ډېر مهمه خبره ده. بل کامنټ ده، تاسو کامنټ کولی شئ د موضوع باندې کې هر موضوع چې وي هماغه کامنټ ولیکئ. بل هیډر او فوټر دي. مخکې له دې چې هیډر او فوټر تشریح کړم، اول تاسو دا زده کړئ چې څرنګه موږ کولی شو چې په یو صفحې کې پشتو عدد استعمال کړو. تاسو راشئ اډوانس آپشن ته، اډوانس راشئ، دلته بیا تاسو نمبرز لیکلي، نمبر لیکلي، دلته هندي انتخاب کړئ. که سیستم انتخاب کړئ هماغه سیستم په انګلیش د هماغه انګلیش به استعمالېږي. که هندي انتخاب کړئ بیا ستاسو لپاره به پښتو عدد ټایپ کېدلی شي. زه به راشم یو خالي ځای کې، دلته انګلیش خط ده، په انګلیش به لیکل کېږي. خو که کوم ځای کې صفحې ورکوئ له څه شیر کوئ هغه به په فارسي باندې لیکل کېږي. بیا به راشو دلته انسرټ ته. هیډر چې ده عنوان ته وایي. تاسو په عنوان ورکوئ، په عنوان کې صفحې ورکوئ یا نور معلومات، مهم معلومات لیکئ. زه راځم دلته یو ځای زما لپاره جوړ شو. په دې کې زه څه شی غواړم؟ دلته هیډر لیکلي، هیډر غواړئ، فوټر د بیا کار کوو، پیج نمبر غواړئ، د پیج نمبر بیا کار کوو، ډېر غواړئ، مثلا تاریخ غواړم، عربي غواړئ، د نور ډولونه یم د انګلیش غواړئ، مثلا دا غواړئ، د جندري ډول هم انتخابولی شئ. دا انتخاب کړئ، دا تاریخ راغلی. اوس دلته کلیک وکړم، دا به په هر صفحې کې وي. دا تاسو لپاره هیډر ډېر کوم کار چې غواړئ په هر صفحې کې راشي بیا له هیډر استفاده وکړئ. بیا مثلا دلته راشئ، لیکونکی غواړئ، دا په بل څه کې راځي. مثلا هلته دا وینډوز لیکوال ما بدل کړی نه ده، تاسو پروپرټي کې دا بدل کړئ، بیا تاسو لپاره بل څه راځي. پکچر ده، کولی شئ چې یو عکس راولئ دلته، هغه عکس به په هر صفحې کې وي. تاسو اندازې کوچنۍ کړئ، اندازې ډېر کوچنۍ کړئ، صحیح ده.
بیا به دا په هر صفحې کې همدغه عکس هم موجود تاسو وینئ چې دا عکس هم دلته شته یا دلته یو خاص ډیزاین ورکوئ کټ دلته راشئ په بوم کې دلته یو لاین مثلا دا لاین ورکوئ اله راشئ انزرټ ته شیپس په شیپ کې هم مثلا دا یو علامه دلته اضافه کوئ دا په ټول صفحو کې همدغه ډیزاین دا د هیډر مربوط کېږي تاسو بیا راشئ کلیک وکړئ پکچر هم راوستلی شئ نورې برخې هم راوستلی شئ هغه به مې په بله ویډیو کې تاسو ته